د روس د دفاع وزیر سرګی شویګو د زیارت په ورځ د بیلاروس په ختیځ کې روانو پوځي تمرینونو ته بیاکتنه وکړه. هغه پوځي مشقونه یوکرین ته نږدې د پوځي فعالیتونو د زیاتېدو برخه ده. Жальчик бой готов. Да. د نیټو مشر ینس سټولټنبرګ ویل چې تمه ده د ګډو پوځي مشقونو لپاره روس 1,000 پوځیان، جنگي الوتکې او د میزایلو سیستمې ځای پر ځای کړي. هغه پوځي مشقونه به د فروری تر 20 دوام ولري. په بیلاروس کې په یو غټ شمیر کې د روسي ځواکونو موجودیت د غربي هیوادونو اندېښنه زیاته کړې چې ګواکې روس په یوکرین د حملې پلان لري. خو ماسکو دا تورونه ردوي او وایي چې تمرینونه د دفاعي مقصد لپاره دي. بلخوا یوکرین وایي چې د دوی پولو ته نږدې روس دا مهال 1,15,000 سرتیري لري. د بیلاروس د دفاع وزیر د مشقونو تصویرونه خپاره کړل چې ښایي پوځیان پیراشوټ استعمالوي، جنگي جهازونه الوځوي، ټانکونه ډزې کوي او سرتیري له هلیکاپټرو نه راښکته کیږي. بیلاروس وایي په یوکرین، پولند او بالټیک هیوادونو کې د پوځي تشکیلاتو له کبله پوځي مشقونو ته ضرورت دی. روس نه ده په ډاګه کړې چې بیلاروس ته یې څومره سرتیري او پوځي سامان لیږلی دی.